خلک وظیفې کوي چې زه پیغمبر علیه السلام مبارک په خوب ووینم. نه 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 نه. مفتی شفیع صاحب رحمه الله لره یو سړی رالی ول حضرت ما ته یو داسې وظیفه راوښیه چې زه پیغمبر علیه السلام مبارک په خوب ووینم. هغه ویل څه وایې ظالمه دا دې څنګه خبره وکړه؟ زه خو چې پرېوځم دا خبره کوم چې یا الله داسې نه چې زه محمد رسول الله مبارک په خوب ووینم. نو ولې نو خوب خو ښه خبره ده. ول څه معلومه ده که ما ګستاخي وکړه ما بېادبي وکړه و ما ته یو داسې تورې کښېښوی چې هغه زما تر وس وتلی بیا به زه څه کومه؟ او زه وګوره محمد رسول الله مبارک وګوره. ای وخت کې ما درته ویلي یو ځوان راغی ول مولوي صاحب ما ته یو داسې وظیفه راوښیه چې زه الله په خوب ووینم. ما ورته ویل الله څه کوې چې په خوب ووینې؟ ول نو بس ډېر خوند راکوي عادت صحیح ده ټیک. نو مال که ته الله په خوب ولیدې او بیا الله درته ویلی ته به داسې وکړې ځان به مړ کړې بیا څه چم کوې؟ ول بیا به نو راسم علما ولره. مال که علما هم درته ویلی چې د هغه تعبیر دی د هغه خبره ده چې ته به ځان وژنې دا خپل سر به پرې کوې نو بیا ول نو څه چم وکړم مولوي صاحب؟ مال داسې وکړه ته چې ما په خوب ووینې لا ډېره غټه خبره ده وځه ژر مازې وځه داسې ګوره محمد رسول الله ما او تا ګوره په ویښه باندې د لمر ته نسو کتلی په سره غرمه ما او تا لمر ته کتلی سو که مې ورته وکتل بیا هغومره ټیم به زما او ستا دماغ هم کار نه کوي سترګې به هم کار نه کوي. نو محمد رسول الله خو ډېره لوړه هستي ده نو ته څه کوې؟ نو د هغه ایمان کافي دی چې موږ راوړی دی بغیر د خوبه.